أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. مخکی واقعا هغه ذکر شوی ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشرکین مکه قسمه تکلیفونه به وته رسول او مخالفت او انکار کو د هغه نبوتنا. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تسلی د پاره الله پاک دا پنځمه واقعه ده چې هغه بیانېږي چې دا تکذیب دا یوازې ستا د قوم ستا نه دی بلکې ستا نه مخکې مونږ حضرت موسی علیه السلام فرعونیانو ته رالیږلی او هغو هم تکذیب کړی. څنګه چې دوی د معجزو نه انکار کوي او نه مني، دغه شانتي هغه قوم ته هم معجزې راغلې وې او هغو هم هغه معجزې دروغجنې کړې. الله پاک فرمایي ولقد جاء آل فرعون النذر، یقینا راغلی وو آل د فرعونیانو ته النذر ير ورکوونکي ډېر پیغمبران ورته راغلي. کذبوا بآیاتنا، تکذیب کړی دو د آیاتونو زمونږ یعنی د معجزو زمونږ نه کلها د ټولو، فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر، پس ونیو دو لرا پنیولو د زورور ذات چې پورا قدرت والا. یعنی دو تکذیب ولیکو د هغې وجه هغه بیان شو چې دو د لویۍ او تکبر د وجې نه خپل ځان دا ورته ډېر زورور ښکارېدو، د دې د وجې نه دو د معجزاتو نه انکار کړ. او فرعون اعلان وکړو ما علمت لکم من اله غیر، چې ګورې زه د ځان نه علاوه ستاسو لپاره بل خدای هغه نه پېژنم، زما نه علاوه بل خدای نشته، که دی خو زه یم. نو الله پاک فرمایي فاخذناهم، پس ونیو دو لرا اخذ عزیز، پنیولو د زورور ذات مقتدرین چې پورا قدرت را. الله پاک دو ونیو نو دو بیا د لوی لوی چغې وهلې سره د فرعون نه چې فرعون پکې هم چغې وهلې آمنتو بالذي آمنت بالذي، چې ما ایمان را وړی دی پرب دا هغه چا باندې چې ایمان را وړی په هغو باندې بني اسرائیل. لیکن بیا یې دغه چغو او فریاد هیڅ کار نه کو. نو الله پاک فرمایي چې دغه شانتي دا مشرکین مکه دا هم انکار کوي، دو هم معجزات نه مني چې تا ورته معجزه پیش کړه د شق القمر یعنی د سپومۍ د دوو حصو کېدو. نو دو انکار وکړو او هغې ته دو سحر جادو کوي. نو الله پاک فرمایي چې دو ولې داسې مغرورتیا کوي او دو ولې په دې خپل انکار کې مضبوط ولاړ دي. اکفارکم خیر من اولئکم، آیا کافران ستاسو د زمانې خیر بهتر دي من اولئکم د کافرانو د دغې تیرې شوي زمانې نه، ام لکم براءة فی الزبر، یا شته ستاسو دپاره براءة بچ کېدل د عذاب نه فی الزبر په کتابونو کې، یعنی ستاسو سره سچیټۍ او دستاویز تاسو ته میلاو شوی دی چې که تاسو هر څه کوئ نو تاسو کوئ، یا ستاسو دا کافرتوب دا هم ډېر ښه دی مخکیني ارامیان، نو ستاسو دا کفر ډېر ښه دی چې د هغو نه په دې کې غوره یئ، یا ستاسو سره څه داسې دستاویز او چټۍ ده چې د هغې د وجې نه به په تاسو عذاب نه راځي، او هغه چټۍ چې په مخکینو کتابونو کې ستاسو لپاره د الله پاک د طرف نه راغلي.
سو وجه چې بیا تاسو داسې مغرور یې او خپل ځان هغه د دغه واقعاتو تاسو عبرت نه ام یقولون نحن جميع منتصر دا د مشرکین مکه دا هغه یو بل قباحت الله پاک بیانوي چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوته د الله پاک د وحدانیت دعوت ورکو او دوته به وی چې ګوره را وګرځي کنه بیا بستومانه او خپای پر خپل عمل نوردو په ذهن کې بدا خبر راغله چې آیا د مسلمانانو دا یو څو کسان او دا لږ جماعت دو به زمونږ مقابله وکړي یا به دو مونږ ته چېرته څه ضرر تکلیف را ورسوي مونږ خو یو داسې جماعت یو چې یو طرف ته خو مونږ ټول متفق او په یوه خبره باندې ولاړ او بل طرف ته مونږه په جنګي محاذ کې هم ډېر انتهایی هنر او لوی زړورتیا او طاقت هغه مو د دو سره سره نو دو به مونږ ته څنګه مونږ له شکست راکړي یا به دو مونږ ته څنګه نقصان را ورسوي او که دو معمولي حرکت وکړو نو مونږ خو له دو نه بدله اغستی شو مونږ به د خپله بدله الو نو الله پاک وایي ام یقولون بل یقولون بلکې دو وایي نحن جمیع منتصر نحن مونږه جمیع غټه ډله یو منتصر بدله اغستون نو الله پاک جواب ورکو سيهزم الجمع ويولون الدبر زرد شکست په ورکړی شي دی ډلې دا چې په خپل ډیروالی باندې فخر کوي او په خپل ضرورتیا باندې دو فخر کوي نو الله پاک وایي زرد چې دو ته به شکست ورکړی شي ويولون الدبر او دو به وګرځوي شاګان او د بدر په موقع باندې الله پاک دغه حالات د ښکارا کړو چې دوله الله پاک شکست ورکو او دو سچ بد شو هغه وتښتیدو نور اویا تنه د دو لوی لوی کبرا او سرداران دا په دغه جنگ کې قتل شو او په داسې بې سرو سامانۍ په حالت کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د چمړې په یو خیمه کې ناسو او الله پاک ته سوال کو چې الله پاک کدا لږ جماعت د مسلمانانو دا نن ختم شو نو د قیامت پورې ستانون اغستون کې به بیا څوک پاتې نشي او کله چې صحابه کرام د دو مقابلې ته وتو نو د مسلمانانو سره اته تورې وې او شپږ وسره زغري یعنی په داسې حالت کې چې د عربو ځمکه دا ټوله کاڼي او شګلنه نو د صحابو پکې داسې کسان چې پیزاري هم نو چې هغه ته تلل هم ډیر مشکل او د جنگ د پاره وسره داسې اسلحه دا هم نو چې هغه مقابله په میدان کې کړه او د سوالۍ د پاره وسره هم داسې سشي نو چې پاغي باندې ناس وې او دو تله ځکه تاریخ لیکلی دی چې اته توري وی ردو سره او شپږ وسره زغری وی یعنی ټول 312 کسانو په بخاری شریف کې روایت ده او دیالسم کس وسره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو پدې ټول 313 کسان شو پرې 313 کسانو کې د اتو کسانو سره توري او د شپږو کسانو سره زغری او د دوو کسانو سره اسونه او د اویاو کسانو سره وخان چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت علی کرم الله وجهه او حضرت ابو لبابه بن منذر رضی الله عنه د دې دریو کسانو د پاره یو وخت چې دوی په نمبر باندې په دې باندې سوال لیکوا چې کله با د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نمبر راغی د اوخې د نیو نو دې صحابه ورته وی چې تاسو کېنه او موږ با دا اوخه نیسو نو پیغمبر علیه السلام ورته وی چې نه مال الله پاک د پیاده تلو طاقت هم را کړی دی واستاسو نمبر دی تاسو خپل نمبر نو الله پاک فرمایي چې په داسې حالت کې
چې د دو مغرورتیا دا و چې موږ خپل بدله او انتقام اغستی شو نو الله پاک وایي سیهزم الجمع ویولون الدبر زر ده چې دو به وګرځوي دغه ډله به شکست دا به عمومي او شاګانې به وګرځوي نو د بدر په موقع کې الله پاک دوله دغه شکست ورکړه او نور دا قیامت دا عذاب دا پارا اللہ پاک فرمائی بل الساعة موعدهم والساعة ادها و اما بلکہ قیامت موعدهم وقت مقرر ددو دے یعنی نیٹا مقرر دا عذاب ددو والساعة او قیامت ادها و اما دیر حیبتناک او دیر ترخ ان المجرمین فی ضلال وسعور یقینا مجرمان فی ضلال فگمراہی کی وسعور او پلیونتیا کی دی یا وسعور فور کی دی یوم یسحبون فی النار فهاغ ورز باندی چه دو برا قودکیگی فور کی علا وجوههم فمخونو ددو بانی یعنی دیسی سری کنی دی پون بنی ویشی پلی مخونو باندی با فور کی رخ قودکیگی اللہ پاک دی زمون حفاظت فرمائے او دو تبهو الاشی ذوقو مس سقر وسکی خوند سقر یعنی خوند عذاب انا کل شیء خلقناکو بقدر یقینا من پیدا کرده هر شیء پیوی اندازی سر وما امرنا الا واحدة کلمح بالبصر او ندے حکم زمون مگر یو کلمت کلمح بالبصر پشان درب دسترگ زمان پا حکم کی بیا سٹیر نلگی دا قیامت راتلل دا دسترگی او رب او که انسان سوچ او فکر وکی نو کرچا سل کال عمری کرچا شپیتا کال عمر خو چې دې سوچ کوي نو دې دا نشي تسلیموله چې دا عمر او دا وخت د پخپل په دنیا کې تیر کړی دی نو دې وایي چې دا شپېته کاله دا خو لویه زندګي دا څنګه زما تیر خو په دې پوه نه شوم چې دا څنګه دا خوب او که دا رښتیا نو الله پاک فرمایي چې زما حکم هغه د سترګې رب ته بیا ولقد اهلکنا اشیاعکم یقینا هلاک کړي دي مونږه اشیاعکم امثال ستاسو یعنی ملګري ستاسو په دې لارې چې کم خلک روانو ستاسو په شانتي په دې دنیا کې هغو د زندګیانې تیرې کړې وې او هغو له ما هم داسې اولاد ورکړه او مال مو وله ورکړه دا بدنونه مو وله ورکړي دا په دې دنیا کې تیر شوي خو چې زما حکم یې نه دی منلی نو هغه ما هم هلاک کړي دي فهل من مدکر آیا شته څوک چې نصیحت قبول دا خو ستاسو دا نصیحت قبلېدو دپاره دا ټول هر څه کېږي نو تاسو له دې نه نصیحت ولې نه وكل شيء فعلوه في الزبر او هر شيء يعني هر کار چې کوي دا خلق في الزبر فصحفو د ملائکو نو دا انسان هر عمل دا ختمیږي نو بلکې دا محفوظ کیږي د صحیفو دا ملائکو سره چې هغه د هر عمل او د هر حرکت حتی چې د اشارات دا هم محفوظ کړي وكل صغير وكبير مستطر او هر وړوکی عمل او لوی عمل مستطر ذلك لا شيء ان المتقين في جنات ونهر يقينا متقيان با فهغه باغونو او نهرونو کی وی في مقعد صدق عند مليك مقتدر فمجلس د رښتیاو کې پرز د لوی بادشاہ چې پورا قدرت والا ولقد جاء آل فرعون النذر یقینا راغله ده آل د فرعونیانو ته النذر ير ورکون کی یعنی راغله فرعونیانو ته پیغمبرا کذبوا بآیاتنا تکذیب کړه حدود آیاتونو زمون یعنی د معجزات كلها د طولنا فأخذناهم نوني والدولرا أخذ عزيز فنولو د زور ورزات
مقتدر چې په پوره قدرت والا دی اکفارکم آیا کافران د زمانه استاسو خیر غردی یعنی استاسو د زمانه د کافران د چرته سړی بچی دي یا د دوی د عملونه ډیر خدي من اولئکم د کافر د تیر شوی زمانه د کافرانو نا ام لکم براءة یاشته تاسو سره بچ کېدل د عذابنا فی الزبر په کتابونو کې یا تاسو سره سچټای د په مخکینو کتابونو کې چې تاسو تاغه ملاو شوی د چې بس که تاسو هر څه کوي خو بس تاسو د پاره څه عذاب او نیول نشته ام یقولون بلکې دوی نحن جميع مونږ غټ ډلایو منتصر بدلا اغستون کی سيهزم الجمع زرد چې شکست پور کړی شي دی ډلې تا ويولون الدبر او وبگر زویدو شاگانی یعنی وبتا بل الساعة بلکہ قیامت موعدهم نیٹا دا عذاب دا دودا والساعة او قیامت ادها دیر حیبتناک تے وامر او دیر ترخ تے ان المجرمین یقینا المجرمان با فی ضلال فگمراہی کی وسعر او پلیونتوب کی یا پور یوم یسحبون پہا غورت چی دو برا قودہ کی گی فی الناری پور کی علی وجوہهم فمخون ددو او دو تبول شی ذوقو وسکی مس سقر خوند عذاب انا كل شيء یقینا منگا ہر شے خلقناه پیدا کرے دے بقدر با اندازہ وما امرنا او ندے حکم زمون الا واحدة مگر یو کلمہ دا یعنی کن اللہ پاک کوئی چی منگا سا حکم یو کار کو نو صرف کن فیکون حقا پا کلمہ دا کن سرا ہر سشو وما امرنا او ندے حکم زمونگا الا واحدة مگر یو کلمہ دا کلمح بالبصر پشان درف دسترگی ولقد اهلكنا اشیاعکم او یقینا هلاک کړی دی مونږه ملګری ستاسو نه ملګرو نه مراد هغه څوک چې په نقش قدم د نافرمانی باندې فهل من مدکر آیشته څوک نصیحت اغستون کې وكل شيء او هر شیز فعلوه چی کوي دا خلق هغا فی الزبر بصحفو دا ملائکو کی دی وكل صغیر وكبیر او هر وڑو کے عمل او لوی عمل مستطر لکلی شوه دے ان المتقین یقینا المتقیان با فی جنات و نهر فباغنو او نهرنو کیوی فی مقعد صدق با مجلس درشیاو کی عند ملیک پنیز دلوی بادشاہ مقتدر
پورا قدرت والا